السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الرحمن الله احمدزي هغه داسې پوښتنه کړې که یو چا نه د سهار لمونځ قضا شي نو څه وخت به د سهار د لمانځه قضایي راوړي. چې کله یو مونځ له چا نه قضا شي نو فورا یې بیرته راګرځول ضروري دي. نو کله چې تا نه د سهار لمونځ قضا شه درمل ختلو نه وروسته بهتره ده لازم ده په تا باندې چې د سهار د لمانځه قضایي راوړي او پرته له کوم شرعي عذر سره په هغه کې تاخیر او ځنډ جایز نه دی. البته په مکروه وختونو کې راګرځول صحیح نه دي، لکه د لمر ختو په وخت کې، د لمر پریوتو په وخت کې او د لمر اوړېدلو په وخت کې. نو چې کله لمونځ درنه قضا کېږي د قضا نه وروسته چې هغه وخت خلاصېږي په تا باندې د دې لمانځه راګرځول لازمي دي. علامه حسکفي رحمه الله په باب قضاء الفوائد کې لیکي وجميع اوقات العمر وقت للقضاء الا الثلاثه المنهيه. ټول اوقات د عمر دا وقت پاره د قضا دی مګر درې هغه اوقات چې په هغو کې د مانځه نه نهي شوي، د لمر ختلو وخت، د لمر اوریدلو وخت، د لمر پریوتلو وخت. او علامه ابن عابدین الشامی په رد المحتاج کې په 2 جلد کې 6 صفحه کې د دې عبارت لاندې لیکي چې وقت للقضاء په بخښنې سره أي لصحته فيها وإن كان القضاء على الفور إلا لعذر. یعنی صحت پکې لري خو قضا على الفور په تا باندې لازم ده. پرېږدي به نه، هو که د کوم شرعي عذر درلوده بیا وروسته هم کولی شي. او صاحب د بحر الرایق په 2 جلد کې 9 صفحه کې باب قضاء الفوائد کې د علامه ولولوجي قول رانقل کړی دی. هغه لیکي چې قضا د صوم على التراخي ده وقضاء الصلاة على الفور الا لعذر. مګر قضا د لمانځه چې ده د على الفور ده، چې کله درنه قضا کېږي هغه وخت کې به د مانځه قضایي راوړي. محمد آخر زمان د شمع غوندې وسو محبت کې د جانان زړه مې راورېږي محمد آخر زمان